سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو دا مزار شریف دی او مزار شریف کې بیا نه پوهېږم کوم ځای دی خو ډېر خوندور ځای دی ډېر ښایسته رش پکې جوړ دی او دا د موبایلونو دوکانونه دي موږ ورته راغلي یو په لومړي ځل باندې دلته او ګورو چې دلته به څه کیسې وي دغه دوه ملګري ګورو دا مخکې چې راروان دي دا هم زما ملګري دي او بله خبره دا ده چې هغه دی زمونږ یو 15 ملګري نور چې موږ تقریبا 2 ملګري یو ټول هغه 15 ملګري دي خواخوا شوي یو هوټل لوکیشن راکړی و هوټل ته راشي خو هوټل موږ نه ورک دی چې چېرته دی خو چېرته یې ورځو د خیر سره پیدا کوو او روان یو ما هدف دا و چې دغه وطن وګورئ دا نندارې وکړئ دا نظارې وګورئ ډېر ښایسته وطن دی الله تعالی راکړی دی او هرې سیمې ته چې ځې بلا مینه پرې ماتېږي نو الله تعالی دی دا وطن همداسې قرام نه لري او له جنجالونو د خدای پاک نور لرې لري موږ کافي زیات وکړېدلو او الله تعالی په دغه وطن باندې ځانګړی رحم وکړو هغه رحم یې د امن و خدای پاک د نور بیا هغه وخت نه راولي چې بیا مهاجر شو یا بل وطن ته لاړ شو تاسې دا وګورئ دا هغه مزار شریف کې چې مزار ورته وایي هغه دی خب بیادر کجا روان هستین؟ میریم به طرف کجا؟ این روضه شریف اصول روان ما با خودم گفتم نه با اینا ما گفتم که ما راه را گم کردیم راه پیدا کردیم یعنی این سه پیره لوکیشن؟ این لوکیشن کجا هست؟ همونجایی که رفیقای ما هستن لوکیشن شما تعقیب کن ما با گپ میزنیم که بینندگان خودم صحیح است؟ خب بسیار زیاد تشکر سمیلا گوره چې موټر مو نه وایي ګوره بچې لار ورته پرېږدئ سمیلا دا وطن وګوره ښایسته دی که نه جوړ دی دا دی ماشاءالله الله دې له بدو سترګو وساتي ډېر ښایسته وطن دی راځئ چکر در کومه موږ نه خو هسې لاره ورکه شوې ده ګرځو پکې چېرته چې سر راووتو راوتی وایي تاسو خو به دا ځایونه وښیم او دلته لیلامي ده زما په خیال چې ټي شی دي بوټان وګوره سمیلا وایي چوړه بوټان راته واخله کنه دلته نه راته زوی دي خو تا په شان نه را خبره خو کې که را داخل یم نه ښه نو چکر هم در باندې ووایم دا ځایونه هم در باندې ګورم سره را سره پاتې شئ ننداره کړئ دا مزار شریف دی بلخ نو ډېر خوندور ځای دی سمیلا خوند درکوي که نه بلخي ګرځېدل ها خوندور دی راځه چې ګورو زه ځایونه درته ښیم داسې به لاړ شو که ستا اجازه یې آقای مدار شما چیزی میخرین یا چی؟ والا یگان از ایرانی یگان ساده میگیره خوب است خب این چه رقم میشه؟ با ما چی شوا؟ این خب بطن میده اطلاق نه بچه نداره واقعا نداره نی؟ پس میتون میمانیم میتون سیب کنیم ما شما را خب به بینندگان خود نشان دادم آره پیش مدینه اسپورت هستیم مدینه اسپورت کجاست؟ لوکیشن خب پیدا کردیم در لوکیشن خب درنو ملګرو څومره ښایسته وطن دی الله تعالی دې همدغسې لري دا مزار شریف دی او ډېر خوندور دی چرا شما هم گم شدین یا تگی کجا میری نالی خب بریم خدای دیو که جوز دا زی پیدا کن من زی ورک شوه دی خود څومره وخت کې به پیدا کړو دا ماته معلومه پیاده رفتم بسم الله deze hebben we een restaurant dus aan die wallen naast ها die sera ګوره پیدا دې کړ ته زه وګورم تاسو ولې نه تلی وای والکه
دغه دي خیمه خو تاسې رانه تللي وئ زه م پرېښی یم بار دا وګورئ درنو ملګرو ده او آقای کاریاب شما خوش آمدید به باستانی مزار خوب هستی بخیر هستی ستا ایله دومره پارسی وه خوب هستی جور هستی سمې خبرې وکړه دا ستا قدرمن اورېدونکو زه دا وایم زموږ ملګري لاره غلطه کړې وه او دا ځای ډېر ښایسته و مخلص صاحب ته دلته کښېنه هغه کمرمین مې دلته یي نو دغه لاره چې وه که نه زموږ رهنما لږ شان مشکل لرل دا ځوانان ټول راغلي دي خدمت ته او کاریاب صاحب چې دلته زموږ سخت خدمت کوي او دا مخکې مې یو ځل راغلي د مزار شریف ته د کارګرانو سره مرسته کړې ده اوس دا غواړي چې بیا خلکو سره مرسته وکړي مخلص صاحب مهراب ګل مخلص احسان الله کاریاب زمونږ د باقي د النور موسیقي خیرات ټول هلکان دلته دي دا وګورئ دا ټول خدمتګاران دي خو ټول نه ګیله منې یم ځکه چې زیات پرې خیم دیو راغلي وو دلته نورستان ځوانان دي و بلکل چېرته یې ورئیسه مونږ دلته پرېښي وو مونږ دلته پرېښي وو دا وګورئ چې ځان ته ایښی دی نو خاص دی ټول هستئ ستړي خو نه شوې په لاره کې ښه تاسې خو ستړي نه شوئ فارسی میگی؟ نورستانی یاد ندارم پختو صحیح ده؟ شما یاد دارین؟ چای خوردین یعنی؟ خب نانو درنو ملګرو ویلاګ هم همدلته ختمو او نورې کیسې به بیا هلته کوو او تر بیا ښې چارې د الله په امان